السلام علیکم دوستان. افغانستان به روانې لوبې له هرلینډ سره ترسره کوي. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د نړیوالو یو ورځنیو او نړیوالو شلوریزو لوبو لړۍ پای ته رسېدو وروسته به افغانستان له هرلینډ سره د نړیوالو شلوریزو لوبو لړۍ ترسره کړي. افغانستان په زمبابوې کې له زمبابوې سره د درې نړیوالو یو ورځنۍ او درې نړیوالې شلوریزو لوبې ترسره کړې چې په ټولو کې زمبابوې ته ماتې ورکړه. د کریکمپو د معلوماتو له مخې د افغانستان او هرلینډ ترمنځ به د 5 نړیوالو شلوریزو لوبو لړۍ د اګست په میاشت کې ترسره شي چې دا سیالي به په بلفاست کې ترسره کیږي. لومړی شلوریزه لوبه په 9 اګست، دویمه لوبه په 11 اګست، دریمه لوبه په 12 اګست، څلورمه لوبه په 15 اګست او پنځلمه لوبه به د اګست میاشتې په 18 نیټه ترسره شي. د یادولو وړ ده چې د افغان لوبډلې ډیری مینوال په کرکټ بورډ له دې حمله نیوکې کوي چې ولې یوازې له زمبابوې او هرلینډ سره لوبې برابروي او له نور لوی لوبډلو سره د لوبو په برابرولو نه توانیږي. خو له دغه لوبو شاوخوا 2 میاشتې وروسته نړیوال شلوریزه جام هم پیلیږي چې افغانستان به پکې له سترو لوبډلو سره مخ شي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.